السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو لیدونکو مینوالو، زه یم ستاسو ورور سلام حسین او تاسو ګورئ SQ ټیک چینل. دوستانو د نن ورځې ټاپک همدا دی چې موبایل په برخه کې ده چې مو د دې په باره کې مخکې ما ویډیو جوړه کړې وه، اپلوډ کړې مې ده یوټیوب ته، چې یعنې د یو اپلیکیشن څخه اعلانات څرنګه وباسئ. یا ځینې اپلیکیشن دی چې زمونږ په کارېږي خو هغه اعلانات پکې راځي یا فری دي، هغه موږ نشو کولی، هغه ډېر مشکل سره موږ مخ کېږو چې کله نیټ آن کړو نو اعلانات راځي او موږ پتنګوي. نو هغه اپلیکیشن څخه اعلانات څنګه لرې کوو؟ لرې کول ویډیو خو مې ښودلې وه، خو په دغه وخت کې بیا ځینو دوستانو بیرته میسجونه وکړل چې ځینې اپلیکیشنونه لرې کېږي خو ځینو نه لرې کېږي، موږ ته ایرر میسج راکوي، یعنې نه کېږي. اوس تاسو ته هغې لاره ما پیدا کړه چې څرنګه هغه لرې کړو. دوستانو مثال دلته یو اعلان دی، دلته دغه یو اپلیکیشن دی چې تاسو ته بیا دغه ښکاري، ګورئ افغان کرنسي په نوم دلته اپلیکیشن دی. همدغه زه اوس کوم ایرر راکوي، بیا دغه ایرر لرې کولو لپاره ګورئ دغه اپلیکیشن چې ښکاري شین افغان کرنسي په نوم، د دې څخه زه اپلیکیشن وباسم چې د طریقه باندې هغه مشکل چې راځي هغه ایرر بیرته ختم کړي. هغه ایرر طریقه درته ښیم، په دې طریقې مخکې شوې ده. دغه اپلیکیشن ځینې دوستان چې نوي دغه چینل ویډیو نوي ګوري نو هغه کولی شي چینل کې هغه بله ویډیو هم وګوري، او دغه د اپلیکیشن لینک چې کوم دی هغه په ویډیو ډسکرپشن کې شته، هغه ځینې ډاونلوډ کړي. دغه چې کله مو اوپن کړ په دغه وخت کې اوس تاسو وګورئ درې اپشن درکوي، د دې به دویم باندې به کلیک وګورئ سلیکټ فرام اپ، یعنې کوم چې انسټال دی هغه اپلیکیشن نه، او دغه دی زما دویم نمبر کې دی دغه اپلیکیشن. زه به فول ایډیټ به کوي، ښه دلته ډېر اپشن درکوي، سمپل او کمان. فول ایډیټ باندې به کلیک کوئ، بیا اول ډیکوډ آل فایلز د اول باندې به کلیک کوئ. دا بره چې ګورئ دا ډیفالټ چې د ځینې اپلیکیشن کې دا ډیفالټ نه وي، ځینې کې انګلیش او شي دغه شی کې دا به ډیفالټ کوي، هغه کې دغه صرف خپله ډیفالټ دی، دا به ډیفالټ همداسې پرېږدئ. او دلته تاسو لاندې ګورئ چې انپوټ کیورډ کې ګورئ دلته چې دی دغه به ولیکئ CA به ولیکئ، او دغه علامه چې ورسره وکړئ دا به سرچ کوي. کله چې تاسو سرچ کړئ دغې ډېرې ګوره دا اډورټایزمنټ آیډیانې دي، ګوره ښه دغه اعلانات دي، ټول اعلانات دي. په دغه وخت کې په دغه کې به تغییرات راولئ، یا کم کوي، مثال یو دوه درې کم کوي، پکې ABC ولیکئ یا D ولیکئ، او یا بیخي کم کوي، مقصد څه ته نه کم کوي. په دغه وخت کې چې وکړئ دا کم کوي، څه اضافه کوي، یعنې د آیډیانې ورته غلط کوي چې مقصد تاسو ته چې ونه کړي. دلته یو څه به دې لرې کوي، یو چې ولې دلته مثال دا دوه درې لرې کوي GG ولیکئ، دا هم چې ولیکئ همداسې هر یو کې همداسې تغییرات راوړئ. هغه څخه وروسته بیا دلته اوس تاسو ته ښیم چې دغه ویډیو باید زه لږ تیزه کړم، ویډیو تیزه مې کړه تاسو دپاره چې دا چې شي وخت ضایع نه شي او ویډیو ډېره اوږده نه شي. دا به مثال زر چې وکړئ تاسو دا ټوله په آیډیانې چې کوئ دا به تغییر او تبدیل کوي. کله چې دا تغییر او تبدیل شو په دغه وخت کې اوس به دغه وکړئ بلډ باندې به کلیک کوئ، دا ټول چې تغییر کوي اوس بلډ باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو د بلډ باندې کلیک کوئ دوستانو تاسو ته یو ایرر درکوي، او زموږ هدف دا دی چې کوم ځینې اپلیکیشنونه ایرر نه ورکوي، ځینې ایرر ورکوي. اوس ما بلډ باندې کلیک کړ، تاسو وګورئ دلته دا لوډینګ کوي، ایرر راځي. ځینې اپلیکیشنونه چې د ایرر نه ورکوي همداسې تغییر تبدیلي کې وکړئ او بیرته د سره انسټال کړئ، بیا هغه اډورټایز اعلانات پکې ګورئ دغه دی ما ته ایرر یې راکړی. تاسو وګورئ دلته ایرر ته چې زیر شي ایرر کې لیکلی چې تاسو پوه شئ چې مشکل کوم ځای کې دی. اوس مشکل دلته تاسو وګورئ، دلته اوس زما مشکل دی په دې کې چې وایي S split required، وایي په دغه ځای کې دی Android Mindset.xml کې دی، او لاندې کوم ځای S split required دغه وایي دغه ځای کې چې ایرر ورکوي، همدغه ایرر دلته پیدا کوي، کوم ځای چې ښایي هماغه ته داخل شي وردنه وځئ. تاسو وګورئ دغه ایرر دی دلته مثال هغه بله کوم ځای کې دی دا ایرر دی، یعنې S split required دغه ایرر دی. اوس راځو دوستانو په دغه وخت کې چې کله تاسو دلته ښه دقیق زر شئ چې مشکل هم پیدا کړي نو بیا نو حل کول یې اسانه دي. چې مشکل پیدا نه کوي اوس راځئ د فایل باندې کلیک کړئ، دغه کې وګڼه موږ ښودو چې Android Mindset.xml په دغه کې مشکل وایي، دې کې مشکل دی، دا به اوپن کړئ. اوس هغه کم مشکل چې و هغه مشکل به لاندې د کوډینګ کې پیدا کړئ S split required، هغه به تاسو ځان سره چیک کړئ، یاداشت به کړئ. اوس ګورو دلته که لټوو خو ډېر کوډینګ زیات دی او مثال وخت ډېر نیسي، خو زه تاسو ته یو لنډه طریقه درښیم چې لنډه طریقه دا ده دغلته ګورئ د سرچ بټنه باندې به کلیک کړئ، دلته ولیکئ هماغه S split required کوم مشکل چې و که نه هماغه مشکل دلته ولیکئ، فایند کې هغه کوم ځای کې چې ایرر همدې کې S split required
صرف اس پلیټ مې چې ولیکه مشکل نشته پیدا به کي ګوره دغه دی پیدا یې که ګورئ لاندې دا اوس بېرته دغه کلیک کړئ چې اخوا ته لاړ شي ګورئ دغه مشکل اس پلیټ ریکوایرډ اوس دا ګوره دا چې همدغه فرموله بسته زه دې نه لرې کوم دغه هلته کلیک کړئ دا لرې کړئ دی همدغه پاک به کوي بسته انډرویډ هم ترې لرې کوي چې دا تر دې ځي پورې دا فارمول ختم شو اوس شی کوي دغه لاندې سیف بټن باندې کلیک کوي او له ده څخه وروسته اوس راځو ګورئ بلډ باندې کلیک کوي همدغه مشکل همدلته و دا مشکل حل شو اوس بلډ باندې کلیک کوي اوس تاسو منتظر پاتې شئ چې د اپلیکیشن جوړ شي سټیپ 1 4 سټیپ دي په د 4 سټیپ کې به انشاءالله پاس شي او تاسو وګورئ دوستانو هر یو اپلیکیشن چې کنه چې دغه شي لري ګورئ دوستانو سیکنډ سټیپ ته واوښته او اوس درې څلور دوه سټیپ نور پاتې درېیم سټیپ ته وشو یعنې اوس څلور سټیپه چې پوره شي د اپلیکیشن پوره شو دوستانو اوس د اعلاناتو څخه فری دی بیخي اعلانات پکې نه راځي انټرنیټ آن وي که نه وي نو تاسو به د مشکل څخه شوي ګور دغه دوستانو سکسسفول شو کله سکسسفول شو هغه څخه وروسته دا ریموو باندې کلیک ریموو هدف دا دی چې هغه کوم پکې انسټال دی هغه لرې کېږي او بیا چې هلته دغه د میسج درکړه چې ختم شو کله چې ختم شو دغه څخه وروسته انسټال باندې کلیک کړئ چې انسټال باندې کلیک اوس هغه دا چې کوم نوی تاسو انسټال کړئ اوس دکې دوستانو اعلانات میلانات نه راځي بس ډایرکټ ډېر ښایسته سیسټم دی او دا یو طریقه دوستانو مونږ تاسو ته وښودله دغه څخه استفاده وکړئ دوستانو که چېرته ویډیو مو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او نور دوستانو سره شیر کړئ که چېرته چینل مو نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ او که چېرته تاسو الریډي سبسکرایب کړي وي د بیل نشان زنګ نشان ضرور ووهئ چې کله موږ نیکسټ ویډیو اپلوډ کوو تاسو ته به نوټیفیکیشن